بسم الله الرحمن الرحیم. باب فرائض الغسل. باب دی په بیان د فرایضو د غسل کې. وهي ثلاثه او هغه درې دي. د غسل فرایض چې دي درې دي. الاول اول نمبر المضمضه مزمزه ده، په خوله کې اوبه اچول دي، دام فرض دي. والثاني او دویم نمبر فرض په غسل کې الاستنشاق پوزه کې اوبه اچول دي. والثالث دریم نمبر غسل سائر الجسد جميعا، ټول بدن وینځل، دا هم فرض دي. نو د غسل فرایض درې دي: خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول، په ټول بدن وینځل، تر دې پورې چې یو ویښته عمره هم اوچ پاتې نشي. که پاتې شو نو غسل هم نه ادا کیږي. چې فرض هم ادا نشو نو بیا مونځ نه صحیح کیږي. نو دا خو غسلو چې درې فرایض مصنف مونږ ته بیان کا. خو دلته یو مسله به زه تاسو ته وکم. اکثر په رمضان المبارک کې په خلکو باندې غسل واوړي د روژې په حالت کې، نو هغوی بیا حیراني، هغوی بیا پوزه او خوله کې اوبه نه اچوي، چې کله یې روژه ماتې وکړي بیا اچوي. نو دا طریقه ټیک نه ده. عام روټین کې خو داسې غسل وي، غړغړې وکړه او پوزه کې اوبه راکاږه چې څومره دې وس دي. نو په رمضان المبارک کې دا نه، بس خوله او پوزه کې اوبه اچوه راکاږه ما صحیح ده. نو دا یې طریقه ده. بس چې غسل در باندې واوړېدو، خوله کې مو اوبه واچوه، پوزه کې مو اوبه واچوه، راکاږه ما، غړغړې مه کوه، بس په سر اوبه واچوه. نو دا یې طریقه ده. باب سنن الغسل. باب دی په بیان د سنتونو د غسل کې. وهي او دغه ستتون شپږ دي. الاول اول نمبر سنت په غسل کې ان یبدا، دا چې شروع به کوي بغسل الیدین، په وینځلو د لاسونو باندې، لاسونه به وینځي. والثاني دویم نمبر ان یغسل فرجه، دا چې وینځي به شرمګاه خپل. دویم نمبر استنجا به کوي. والثالث دریم نمبر ان یزیل النجاسه، دا چې لري کوي به مرداره عن بدنه، د بدن نه. اول به لاسونه وینځي، دویم به استنجا وکړي، بیا په بدن به کمزې کې پلیتي و آب لري کی. والرابع څلورم نمبر ان یتوضا، دا چې اودس به کوي قبل الغسل، د غسل نه مخکې. غسل نه مخکې اودس کول نو دا هم سنت دي. الا مگر نه به وینځي قدمه، خپې ولې به نه وینځي، د دې تفصیل مخکې راځي. والخامس پنځم نمبر ان یفیض الماء، دا چې اړی به اوبه علی سائر جسده، په ټول بدن باندې ثلاثا درې ځل. یو ځل بدن وینځل فرض دی، او درې ځل بدن وینځل اوبه پې اړول، دا بیا سنتو کې راځي. والسادس شپږم نمبر سنت الله یغسل، دا چې نه به وینځي رجلیه خپې، الا مگر وینځي به علی حشبة، په لرګي باندې، او حجر، یا په کاڼي باندې، او آجر، یا په پخې خښتې سره، او غیر ذلک، یا ما سوا لدینا، بل څه داسې وي په هغه باندې خپې وینځلی شي. نو دا شپږم چې دی دا صورت د مسلې دا دی چې مطلب یې دا دی چې مخکې غسل خانې به وو، خلکو چې کوم ځای کې غسل کولو نو هلته به اوبه ډنډ کېدل. نو نن سبا دا طریقه نشته. دی وایي چې کله غسل کې نو خپې مه وینځه، ځکه چې اوبه ډنډ کېږي نو ستا خپې خو په څښا اوبه کې وي. نو وایي ته په کاڼي باندې ودرېږه، یا پخې خښتې باندې، یا لرګي باندې، یا داسې اوچت ځای باندې ودرېږه، نو بیا ته په آخره کې خپې وینځه. نو نن سبا دا نه دی، بس چې غسل کې بس غسل دی وکړه خپې وینځه، نو خپې دې هم پاکېږي، ځکه اوبه خو ودرېږي نه. که کم ځای کې ډنډ کېږي نو هلته بیا دا مسله ده. باب آداب الغسل. باب دی په بیان د آدابو د غسل کې. وهي او ستتون، او هغه آداب چې دی شپږ دي. الاول اول نمبر آداب ان یغسل، دا چې د ان یغسل دا به غسل کوي فی مکان، بتاسې ځای کې لا یراه احد، چې هیڅوک یې ونه ویني دلره. داسې ځای کې غسل کول چې څوک دې ونه ویني. والثاني دویم نمبر الله ينظر، او دا چې نه به ګوري الی عورته، عورت خپل ته، عورت د نه کتل، دا هم د ادبونه دی.
والثالث دریم نمبر ادب اندا چې لا يتکلم خبري بنه کوي غسل په دوران کې خبرې ندي کول بکار کې ته غسل او بهار د سرویس دی او دلته نه یا چغې وي خبرې کی نو دا خلاف ادب دی دا دی چې خبرې مکوه والرابع سلورم نمبر ان یغسل دا چې وینځي به قدميه خپي آخر قدمونه به آخره کې وینځي چې هلته مخکې ما مسله بیانه والخامس پنځم نمبر ان یمسح دا چې مسکی به ځان به اوچي بمندیل په رومال سره بعد الغسل د غسل نه بعد نن سبا رومالونه خو نه د دسپاک دي دا شته ټاول په دې باندې نو دا هم د ادبونه دی او ځان اوچول والسادس شپږم نمبر ادب په غسل کې ان یصلي دا چې درود په وی علی النبی صلی الله علیه وسلم پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل بعد الغسل د غسل نه نو شپږم ادب دا شو چې کله د غسل وکړو بهر وتی نو درود شریف پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې وایا باب المعانی الموجبه للغسل باب دې په هغه شیانو کې چې واجبون کې دي غسل لرا چې په دا شیز دې وکړه بس غسل پتا باندې واجب دی وهو على نوعين او هغه په دوه قسمه دي الاول اول نمبر قسم حقیقی دی که انزال المنی لکه انزال د منی دی یعنی منی وتل على وجه دفق یعنی داسی په طریقې باندې اوزي یعنی په ټوپ سره اوزي وشهوت او په شهوت سره اوزي نو په ټوپ او شهوت سره چې کله وته نو پتا باندې غسل فرض شو من الرجل والمرأة لنر او د زنانه که سړی او که خزوي منی ته وته په ټوپ سره او شهوت سره که سړی او که خزوه نو په دې باندې غسل فرض دی فی حالت النوم په حالت د خوب کې والیقظه کا په ویخو نو په دوانو کې غسل په دی باندې فرض کیږي غسل وکوي بیا وکذا الحیض هم د کرنګي حیض دی و نفاس حیض چې کله ختم شو نو غسل بتا فرض دی چې ځان پاک کولم با و نفاس هم د کرنګي نفاس چې ختم شو نو هغه نه بعد به پتا غسل فرض دی نو دا خو هغه حقیقی او اوس حکمی بیانې والنوع الثاني دویم قسم حکمی دی کمن استيقظ من النوم لکه هغه څوک چې ویښ شي من النوم د خوب نه ويرى منيا وګوري منی او مذيا یا مذي وګوري منی دی ته وی منی چې کله د شهوت یعنی په ټوب سروزي نو دی ته منی وی او مزی ستوي مزی چې کله د انسان په ذهن کې خیالات سوچونه راشي نو داسي اوبتی نوزي نو دی اوبه وتلو ته مزی وي او دا مزی چې په ټوب موب سره نوزي نو په دې باندې چې کله مزی وتی وي لکه عام حالت کې اوس دا حالت نه بیانوم بل عام حالت کې وته نو ته بیا او دس کې وغځي به وینځي منی کې وته نو ته بیا غسل کې یو ودی دا ودی هغه ته ویل کیږي چې کله یو کست شي امتیاز یو کې یا په ابتدا کې یا انتها کې چې کم هغه سپینې وبوزي نو هغه ته ودی وي او دلته وی اوس ويرى منيا وګوري منی او مذيا یو مزي یو کس د خوب نه بیدار شو پرتوک د ګوري چې منی دا او مزي دا ولم يتذكر الاحتلام او دې ته یادم نه دی احتلام خوب هم نه دی لیدلی احتلام هم ورته یاد نه دی او ګوري چې په پردو کې منی او مزي ده نو فیحکم حکم دی علیه په دې باندې بالغسل غسل احتیاطا به دا غسل کوي نو صورت د مسلې دویم دا شو چې یو کس د خوب نه پاسېدو پرتو ګوري منی یا مزي ده او دته احتلام وخت نه یادېږي نو په دې دا حکم دی چې دا به غسل کوي احتیاطا باب الغسل المسنون باب دی په بیان د غسل هغه چې مسنون یعنی سنت طریقه ده وهو اربعه نواغه سلور قسمه دی عند ابي حنيفه رحمه الله پنیز د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې
څلور قسمه غسل چې دی هغه سنت دی. فرض خو تیر شو، اوس سنت. الاول اول نمبر غسل الجمعة، غسل د جمعې ورځ باندې کول دا سنت دی. والثاني دویم نمبر غسل العیدین، غسل د دواړو اخترونو وړوکی او لوی اختر. والثالث دریم نمبر غسل کول یوم عرفه، ورځ د عرفې باندې غسل کول دا هم سنت دی. والرابع څلورم نمبر غسل الاحرام، غسل کول د احرام عند المیقات، یعنی میقات نه وړاندې چې کله ته احرام اچې نو په هغه وخت کې غسل وکړه نو دا هم سنت دی. برحمتک، رحمت دی وستا یا ارحم الراحمین جل شانه. نو محترمو زمونږ دا شروط الصلوۃ د رب العالمین په توفیق او فضل سره اختتام ته ورسېدو. الہ العالمین دیو کی چې مونږ او تاسې ته په دې باندې صحیح طور باندې پوهه را نصیب کی او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمت الله.